ای زما درمانه کندهاره زما تنه زما زانه 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 ای زما درمانه زکه خندیږم او که ژاړم زکه خندیږم او که ژاړم تا به آباده خدای غواړم تا به آباده خدای غواړم. وده معلم صاحب هغه وده کالي دې خراب نشي دلته راته کښېنه راځه راته کښېنه الله پاک دې راوله څنګه یې ښه په خیر معلم صاحب بیخي شکر دی ته څنګه یې په خیر ورته دا ښه نامیانې تازه چای مې هم راوړی راکړه زه چای نه ته ما دوکان ته راغلی داسې نه کېږي هغه وجرېده څو خو به یې په خیر راورسېدې دغه دی حاجي معلم صاحب چای در واخله خیر اوسې باچا آغا باچا آغا څنګه د دوکانداري څنګه ده الله شکر دی ورته ناست وي هغه وجرېدله بس دا څنګه دوړې پر پرتې دي پر دا شیانو باندې دا خو معلم صاحب خامخا واجرېدله دغسې د کلي دوکانداري ده او دغه د کلي کوڅې دي وروره دا خړې پړې خامه کوڅې دي نو خامخا به دوړې یې هغه واجرېدله و باچا آغا دا اوس رالم د سیس په کوڅه کې راتېرېدم یو رقم دوړې دي یو رقم بدالي جوړه و موټر تیر سو بیخي هسې یو ډول دوړې جوړې کړه او زه بیا زکام هم یم ښاروالۍ ته تاسو مراجعه نه ده کړې نه یې ورغلي چې دغه کوڅې پخې کړي وایم ګوره معلم صاحب و ښاروالۍ ته نو اوس موږ څنګه ورسو دا شاوخوا کوڅې ګرده پخې کړلې واجرېده دغه کوڅه دوی په سترګو نه ویني چې دا کوڅه هم پخه کړو موږ پر څه ولې ورسو باچا آغا مخکې زموږ کوڅې هم دغسې وې ډېر ورسره په تکلیف و دوړې وې مریضان وو په کورو کې خټې وې کوچنیان چې به د باندې راوته بېرته به راله پېژندل کېدله نه د محل خلک سره راټول سوله کتابچې یې راواخیستلې هغه کتابچې چې درلود هغو کتابچې درلودلې هغه چې نه درلود هغه نوي کتابچې یې جوړې کړلې هغه د ښاروالۍ حق چې پر موږ باندې و هغه موږ ادا کړي او هغه حق چې زموږ پر ښاروالۍ باندې و هغه دغه کوڅې وې راله کوڅې یې راپخې کړلې اوس ډېر وسایه معلم صاحب د ښاروالۍ بیا د څه شي حق دی پر موږ باندې د څه شي حق یې دی څه وایه دا څه وایه ګوره باچا آغا دغه د صفایي کتابچې چې موږ ته راکړې دي دغه تاویل یې ده دي دغه چې موږ تاویل نه کړو نو دوی موږ ته څنګه کوڅې راپخې کړي ښه د ښاروالۍ کتابچې دا د صفایي کتابچې دا اوس څه شي دی دا خو موږ ما زه په خپله نه لرم نه ولاکه پېژنم دا څه شي دی باچا آغا د هغه د کور صفایي کتابچه ده چې موږ یې تاویلوو د خټو ټکس دی د دوکان د جواز پیسې دي په دغه پیسو باندې بېرته ښاروالۍ موږ ته کار کوي موږ د خپل محل همدغه صفایي تاویل کړله زموږ کوڅه په پلان کې ونیوله راله کوڅه یې راپخه کړله اشه ته د دوکان جواز لرې د دوکان جواز و خو دې لرم ما خپله تذکره جوړه کړې ده دا ته څه وایې یا باچا آغا زه تذکره نه درښیم تذکره خو به خود لرې د دوکان د فعالیت جواز درښیم تا چې جواز نه یې جوړ کړی هېڅ حق نه لري چې ته دوکانداري وکړې هر معلم صاحب ستا قربان سم هغه واجرېدله خبرې خو دې داسې ښې وکړلې خو بیا هم داسې لږ ګډې وډې خبرې هم پکښې کې وې په دې خاطر اوس نو د کور صفایي ده و کتابچه ده و د دوکان جواز دی په دغه شیانو خو موږ ولاکه ګر سره خبر وروره موږ په څه خبر یو خو بیا هم زه به داسې وکړم د خیره سره چې دا ستا خبرې دا ستا مجلس به ټوله د خیره مازدیګر چې موږ په مسجد کې ټوله د محل خلک سره راټول سو دا یوه و دوې و درې کوڅې قرار به د خیره سره دا ستا خبرې ورته وکړم ټوله به سره راټول سو بس دغسې لکه تاسو چې کار کړی دی دا دې د دوړو څخه خلاص سوي یاست معلم صاحب اوس درته وژاړم په ژمي کې داسې په خټو در دغه ځای نه نوتلي یو په دوبي بیا دغسې دوړې دې واجرېدله خو خیر ستا یې کور ودان چې تا دا خبره دا دې ته راغلې او دا خبره دې موږ ته وکړه زه به د خیر سره په مسجد کې ته خیر چې جومات وسو ټوله د محل خلکو ته به دغه ستا پیغام زه ورسوم چې معلم صاحب دغسې ویله او دوی دونه وسا دي اوس دا دی کوڅې یې پخې دي نو موږ به قرار سره راټول سو د هغسې به لکه څنګه چې تا وویله عریضه به وکړو د خیره ښاروالۍ ته به ورسو او په محل کې کومو خلکو هغه د کور د صفایي د کتابچې چا درلودلې خو هغه به هغه خپل مسؤل جمع کړي پیسې به یې په تحویل کې واجرېدل چې نه لري هغه بیا د خیره پسې جوړ کړي او بله خبره نو دا د معلم صاحب دا د دوکان جواز د خیر څه خیر دا به هم جوړ کړم وایي کار محکمه زړه بیا غمه ها پرین دې سي در باندې معلم صاحب نه معلم صاحب
په دغه تمه موږ ناست وو هغه اواز یې اورېدله سړی نو ښاروالۍ خپله راځي خپله یې پخوي دا کوڅې ټوله ښار یې پوخي یوازې دا زموږ کوڅې پاته دي اواز یې اورېده دا به هم پخې کړي خیر بس قربان دې سم انشاءالله تعالی به زه به دغسې کوم غرمه را سره تېرې ښه نامیانې شلومبې په بادرونګو بالا که را ډوډۍ را سره خورې خو بیخي خوشحاله کېږي خیر وسې الله دې عزت وکړه معلم صاحب په مخه دې ښه شه الله دې په خیر ورسوه ای خدای اوس نو ته راسه د دوکان جواز بیا اوس د کومې خوا دی چې د دوکان جواز خو بیا هم دا معلم صاحب ښه وایي چې د دوکان جواز باید زه جوړ کړم سبا ورځ داسې نه وي ښاروالۍ والا در ګرېوان نیولی یم چې وایي جواز دې کمه دی یا دوکان در بندوم دا د کلي خلک به ټول راباندې خاندي وایي د باچا هغه دوکان یې وربند کړي نه دا د جواز کار خو اول زه کوم د خیر سره انشاءالله تعالی درنو هیوادوالو دا پیغام تاسو ته د کندهار ښاروالۍ لخوا وړاندې سو